السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم تاسو سره د نوې ناروغۍ په هکله معلومات شریک کړم، نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده پرسټامول صحت ته زیان رسونکي درمل دي. طبي څېړنې وایي چې ډیر او په بې پروا توګه کارېدونکي پرسټامول درمل انساني صحت لپاره ډیر زیان لري. تر اوسه هم زموږ ټولنه کې خلک دا فکر کوي چې پرسټامول یو ژغورونکی او له هر ډول ګواښه پاک درمل دی، مګر د استرالیا سیډني پوهنتون په 1450 ناروغانو شوي د یوې نوې څېړنې په ترڅ کې وویلې چې پرسټامول محفوظ درمل نه دي او د معدې، زړه، ګردو، ځیګر او یو شمېر نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. طبي څېړنه زیاتوي چې پرسټامول په منفي اغیزو کې یو دا هم دی چې کوچنیانو کې د ساه او دماغي مرضونو لامل ګرځي. ساینسپوهان وایي دا خیال باید له پامه وایستل شي چې پرسټامول له هر ډول منفي اغیزو پاک درمل دی او تر خپل وسه باید کم وکارول شي. طبي کارپوهان وایي چې پرسټامول په ګډون هر ډول درمل باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي او حمل لرونکې ښځې باید د ورته درملو په خوړلو کې له بشپړ احتیاطه کار واخلي. ډاکټران وایي چې د پرسټامول ډیر خوراک د زړه او ځیګر د له منځه وړلو لامل کیږي او د اړتیا پر مهال باید د ډاکټر په مشوره لږ تر لږه وکارول شي. نو دا د پرسټامول هغه زیانونه ول کوم چې تاسو ته په بره تشریح کړل. نو هیله لرم دوستانو چې هر ډول ګولۍ او شربت خورئ نو له ډاکټر له مشورې نه بغیر یې مه استعمالوئ، ځکه چې ډیر زیات زیانونه او تاوانونه لري. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. نو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.